ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سم لار خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکګو مونږ ته د خپل پیرزوینې لزیر مینا رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقيقي لورون کې. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردګار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکې چې د هغې پر اته کې هیڅ شک نشته ته هیڅ کله د خپل وعدې نه اوښتونکی نه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړی دی هغه ته به الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په درد خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. د هغو عاقبت به همغه شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغونه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ ګڼل. نتیجه دا شو چې الله هغوی په خپل ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختي سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نو اے محمد کوم خلکو چې ستاسو د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغه ته وایي چې هغه وخت نږدې دی چې تاسو به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځای دی.